سلامونه قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاست. کله هم دوستانو چې موږ تاسې په واتساپ کې یو عکس چاته لیږو نو کوالټي خرابیږي. موږ کوم سیټینګ کولی شو چې کله یو عکس چاته لیږو او یا هم د واتساپ د لارې یو عکس ترلاسه کوو چې کوالټي ایچ ډي کوالټي وي او کوالټي خرابه نه شي. دا کار امکان لري دوستانو، تاسې به راشئ خپل واتساپ اپلیکیشن به خلاص کړئ. تر دې وروسته به تاسې راشئ دلته دوستانو په دې درې ټکو باندې به کلیک وکئ او بیا به راشئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی دوستانو، تاسې به لاندې راشئ سټوریج په دې ځای کې سټوریج ان ډیټا دا به ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړ تاسې دلته وګورئ دوستانو، په دې ځای کې موږ سره میډیا اپلوډ کوالټي ده او همدا ډول دوم چې دی آټو ډاونلوډ کوالټي ده. دا دواړه د واتساپ پورې تړلي دي چې کله هم موږ او تاسې میډیا که هغه عکس اوسیږي ویډیو هر څه وي د ایچ ډي په کوالټي چاته لیږل غواړو نو دلته کلیک کوو دوستانو. دلته معمولا ستندرد وي خو ما له مخکې څخه ایچ ډي کوالټي انتخاب کړې او ځکه په دې حالت کې ده. دلته به تاسې ورته ایچ ډي کوالټي انتخاب کړئ. دلته دا وایي چې کله تاسې ایچ ډي کوالټي انتخاب کړئ لږ تیز انټرنیټ ته ضرورت لري ځکه چې ایچ ډي خو سایز یې زیات وي. دا به ورته دوستانو سیف کړئ. له دې وروسته دوستانو چې زه کوم عکس چاته لیږم نو واتساپ ته د خپل ګالري څخه یو چاته عکس د واتساپ د لارې لیږم هغه په ایچ ډي کوالټي کې ورته انتقالیږي. که چېرته یو څوک ماته عکس لیږي او زه غواړم چې هغه په ایچ ډي کوالټي کې ډاونلوډ کړم، تاسې به دلته دوستانو کلیک وکړئ آټو ډاونلوډ کوالټي. دلته چې تاسې خپل واتساپ ته راځئ دا معمولا آټو کې انتخاب وي، تاسې به ورته دا هم ایچ ډي انتخاب کړئ او سیف یې کړئ. تر دې وروسته دوستانو هر څوک چې تاسې ته عکس لیږي د واتساپ ته او یا هم تاسې عکس بل چاته د واتساپ د لارې لیږئ دا به ټول مکمل ایچ ډي شکل باندې واوسیږي چې دا ډېر زیات مهم اپشن ده او تاسې ته ډېر زیات په درد خوري. دوم دوستانو موږ د واتساپ د لارې کولی شو چې عکسونه یو چاته ولیږو، همدا ډول ویډیوګانې کولی شو ولیږو، ډاکومنټس ولیږو، اډیوس ولیږو، دا ټول لیږلی شو. خو د دې ترڅنګ موږ او تاسې دوستانو کولی شو چې اپلیکیشنونه هم ولیږو. اوس ځینې اپلیکیشنونه دي افغانستان کې کار نه ورکوي، افغانستان کې پلی سټور کې چې سرچ کړي تاسې ته یې نه راغلی. یو څوک یې د خارج د یو چا څخه د خارج څخه غواړي چې د اپلیکیشن راته ولیږه نو هغوی کولی شي د واتساپ د لارې تا ته اپلیکیشن ولیږي او تاسې یې انسټال کړئ. طریقه داسې ده دوستانو، د رای به شي تاسې خپل می فایلز ته کله چې می فایلز ته راغلی دلته ګورئ په کټګوریز کې دوستانو موږ سره ایمیج دي چې موږ تاسې کولی شو ایمیج ولیږو، ویډیو ولیږو، آډیو ولیږو، ډاکومنټس دوستانو ولیږو. د دې ټولو ترڅنګ دلته ای پی کې لیکل شوی دی. کله چې زه دلته راشم کوم اپلیکیشنونه چې ما ډاونلوډ کړي دلته ما سره فرض کړه دغه د اتصالات اپلیکیشن زه یو چاته لیږم، پر دې باندې کلیک کوم. تر دې وروسته دوستانو دې ساحې ته راځم شیر ته، دلته شیر باندې کلیک کوم او د شیر څخه وروسته زه ورته واتساپ ته راځم چې کله دوستانو واتساپ ته راغلم هر چاته چې زما خوښه او زه دا لیږلی شم. نو په دغه اسانه طریقې سره موږ کولی شو دوستانو د عکسونو، ویډیوګانو، آډیو، ډاکومنټس ترڅنګ یو چاته د واتساپ د لارې اپلیکیشن هم ولیږو. دا دوه د واتساپ ډېر مهم ټریکونه دي دوستانو، روزمره ژوند کې ستاسې ډېر پکارېږي.